ژوند خطرناکه دښمن دی. ژوند دې وړندولی شي، پښې دې ماتولی شي او ماغزه دې د غلامۍ اسیر کولی شي، اما ورته تسلیمیږي. ژوند سخت دی، ژوند نه دی اسانه. سخته ده چې ژوند دې بدل کړي، سخته ده چې پیسه داره شي، سخته ده چې د نورو نوکر نه اوسي، خو هغوی چې هیله لري دې سختیو ته نه تسلیمیږي. دوی په ځان شک نه کوي، دوی خپلې موخې نه پرېږدي، ځکه ستونزې خلاصیږي، خو تا باید له ځان سره لاهونه کړي. ستونزې ستا له ژوند جهنم جوړولی شي او ستا ستونزه همدا ده چې له دې جهنم ویریږي. زه وایم په جهنم کې ژوند کول زده کړه، چیغې مه وهه، ورخطا کېږه مه، که نه ټول عمر به دې په همدغه ویره کې تیر شي. غواړم داسې وخت راشي چې په چیغو ووایې ژونده ته نشې کولی ما له پښو وغورځئ. بهانې اسانه دي، ژړل اسانه دي، نورو ته د خپلو سختیو نه شکایت کول اسانه دي، او که ته چیرته دا ټول اسانه کارونه کوې نو ژوند به دې سخت وي. خو که ته سختو کارونو ته مخه کې ژوند به دې پخپله اسانه شي. هر انسان کولی شي بایلونکی اوسي. بایلل زیار ته اړتیا نه لري، خو دا سخته ده چې ووایي زه مې ځان بدلوم. لومړی جنګ دی د خپل ځان سره جنګ، د هغه تنبل فرد سره چې سهار وختي له بړستن نشي پورته کېدی، له هغه تنبل فرد سره چې شپې وخته نشي ویده کېدی. تر ټولو ستر دښمن دی چې باید ورسره مخ شي ته خپله یې. راته مه وایه چې خپل ټول ژوند همداسې تېرول غواړي. که غواړې بدلون وکړي نو باید پوه شي چې د ژوند وروستۍ پاڼه دې لا نه ده ډکه، لام وخت لري، لام هیله شته، لام موخې ټاکل کیږي، لام جنگ ته تیارېږي او لا هم ځان بدلوي. پس پوه شه چې ته عالی یې، ته خاص یې. د نورو منفي خبرې له مغز پاکې که. هغوی څوک دي؟ تا څومره پیژني؟ هغوی ته په سترګو کې وګوره، ورته ووایه زما له ماتېدو مخکې به تاسو مات کړم، ځکه زه نه ماتېدونکی یم، ځکه ما ډېرې سختۍ لیدلي، ځکه نور راته سختۍ معنا نه لري، ځکه نور زه نه دردېدونکی